بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. زموږ خویندې هله نیکمرغه ګرځي چې د دوی په ژبه باندې د الله یاد وي. دوی په خپله ژبه باندې الله یادوي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. دا نه چې د دوی په ژبه باندې دروغ، دا نه چې د دوی په ژبه باندې غیبت او د دوی په ژبه باندې تهمت پروت وي. موسی علیه الصلاة والسلام ویل یا الله داسې یوه دعا راوښیه چې تا پرې راغواړم او تا سره خبرې کوم. الله رب العزت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل ای موسی لا اله الا الله ووایه. موسی علیه الصلاة والسلام ویل چې ای پروردګاره دا خو ټول خلک ووایي. الله رب العزت ورته وفرمیل که دا او اسمانونه او ځمکې د ترازو په یوه پله کې کیښودلی شي او دا کلمه په بله پله کې، نو لا اله الا الله کلمه به پرې درنه شي. په یو حدیث کې راځي چې د آخرت په ورځ به الله رب العزت یو بنده خپل حضور ته راوغواړي، هغه سره به حساب وکړي. د هغه به یو کم سل دفترونه د ګناه وي او یو دفتر به د نیکي وي. الله رب العزت به هر ګناه ورته یاده کړي چې دا ګناه خو تا کړي، هغه به پرې اقرار وکړي. الله به ورته ووایي چې ملائکو به خو په تا ظلم نه یې کړی، زیاتی به یې نه یې کړی. هغه بنده به ورته وایي چې نه ای زما ربه. الله به ورته ووایي په هغه یو دفتر او یو پاڼه کې د ستا یوه نیکي شته، هغه راوړه. دا به ناهیلی وي چې ای پروردګاره یو کم سل پاڼې زما د ګناه دي، نو دا یوه پاڼه چې زما نیکي ده دا به ماته څه ګټه راورسوي. الله به ورته وایي رایوړه، په تا باندې ظلم نه کیږي. چې کله هغه پاڼه راوړي نو د ترازو په یو طرف کې به دا ټولې ګناهونه کیښودلی شي او په یو طرف کې دا یوه پاڼه دا به درنده شي. ګوري چې په هغه کې لیکلي لا اله الا الله محمد رسول الله، چې په ژوند کې به یو وار په اخلاص ویلي وي. نو موسی علیه الصلاة والسلام چې د الله رب العزت نه دعا غواړي، داسې دعا چې الله سره پرې خبرې وکړي، الله یې توبه قبوله کړي، الله ورته وایي چې لا اله الا الله ووایه. د لا اله الا الله پړقېدونکې رڼاګانې او شغلې د ګناهونو وریځ له منځه وړي. د لا اله الا الله کلمې ویونکی له ډېرې رڼا څخه برخمن دی چې یوازې الله تعالی پرې پوهیږي. دغه رڼا د ځینې خلکو په زړونو کې د لمر په څیر روښانه وي، د چا په زړه کې د پړقېدونکي ستوري په څیر وي، د ځینې خلکو په زړونو کې د یوې سترې شغلې په ځلانده څیر وي، او د ځینې په زړونو کې د تیزې ډیوې په څیر وي. چې د دغه کلمې رڼا څومره ډیره، نو په هماغه کچه د انسان په ذهن کې شبهې او شهوتونه سیزي. د مؤمن نیکمرغي د الله رب العزت په مینه کې ده، او د الله لپاره مینه داسې نیکمرغي ده چې تر هر شي ډیره ژوره ده، چې په خوند یې ریښتیني مؤمنان پوهیږي او هغوی د دغه خوند په مقابل کې بل هیڅ شی نه قبلوي. نو تاسو هم ګرانو خویندو د خپله ژبې د الله رب العزت په یاد باندې او په دې ذکر باندې چې لا اله الا الله باندې تازه کړئ، تاسو به الله رب العزت په نړۍ کې نیکمرغه ښځې وګرځوي او په آخرت کې به الله جنت درکړي. خو ځینې بدبخته ښځې هم په دې نړۍ کې شته چې د هغو په ژبه باندې سندرې غږیږي، د هغو په ژبه باندې دروغ پراته دي، د هغوی په ژبو باندې لعنتونه او تهمتونه ویل کیږي. دا نیکمرغه او نیکبخته نه بلکې دا بدبخته دي. تاسې د صالح بن حیی د ښځې هغه کیسه اورېدلې چې په ځوانه ځواني کې کونډه شوه او د غېږې دوه ماشومان ورته پاتې شول. کله چې دغه یتیمان بچي یې پر ښه او بد پوه شول، نو دغې کونډې مور یې تر هر څه له مخه ورته د الله عبادت او د شپې تهجد ور وښول او ورته ویل بچیو ښه به دا وي چې زموږ په کور کې د شپې هیڅ یوه شیبه هم د الله له ذکره پرته تیره نه شي. باید ټوله شپه د الله په یاد باندې موږ رڼا کړو. بچیو هم ورسره ومنله. نو مور یې شپه په 3 برخو وویشله او بچیو ته ویل چې پلانکیه
ته د شپې په لومړي برخه کې د الله عبادت کوه او بل ته ویل چې ته به د شپې په دویمه برخه کې د الله عبادت کوې او په وروستۍ برخه کې به زه د الله رب العزت عبادت کوم ځکه چې د سهار لمانځه ته مو راپاڅوم. زامنو یې ورسره په ورین تندي دغه خبره ومنله او عبادت ته یې ملا وتړله. خو کله چې مور مړه شوه نو زامنو یې بیا هم د شپې هغه عبادت پرې نه ښود ځکه چې په زړونو کې د عبادت مینې ځای نیولی و او تر هر څه ورته هماغه شیبې خوندورې ښکارېدې چې دوی پکې د شپې عبادت کوه. همدا لامل و چې د مور تر مړینې وروسته یې په خپلو کې سره سلا وکړه چې مور خو مړه شوه چې د شپې درېیمه برخه به یې راسره په عبادت کې تیروله. نو اوس باید شپه په دوه برخو ویشو چې نیمه شپه به زه عبادت کوم او بل ورور ته ویل چې پاتې شپه به ته د الله عبادت کوي. کله کله به له دغه دواړو وروڼو نه چې کوم یو ناروغ او مریض شه نو هغه بل به ټوله شپه د الله رب العزت عبادت کوه او ټوله شپه به د الله په عبادت باندې رڼا تیروله. که غواړئ خویندو چې نیکمرغې شئ راشئ د دې ښځې د دې ژوند او د دې قصې نه عبرات او پند واخلئ. خپله هم د الله رب العزت په عبادت باندې مشغولې شئ او د خپل اولادونه هم دین طرف ته وهڅوئ او هغه مور چې په خپله مونځ نه کوي نو هغه به د خپل اولاد څنګه د الله دین طرف ته وهڅوي. نه ګرانې خورې د دنیا ژوند ډیر محدود دی، د دنیا ژوند ډیر لنډ دی. راشه په دې لنډ ژوند کې د خپل رب د خپل ځان نه راضي کړه، الله ته متوجه شه چې الله رب العزت دې دعاګانې قبولې کړي او الله رب العزت دې په نړۍ کې هم نیکمرغه وګرځوي او په آخرت کې الله رب العزت جنت درکړي. همدارنګه د الله په ورکړه قناعت کوئ، د تقدیر په ښو او په بدو باندې ایمان ولرئ. الله رب العزت فرمایي: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هغه چې په ځمکه او ستاسې په نفسونو کې کوم مصیبت رسیږي نو له واقع کېدو د مخه په یو کتاب کې لیکل شوی دی او دا کار پر الله تعالی آسان دی، دې لپاره چې تاسې پر هغه شي خفه نشئ چې له لاسه مو ورکه او پر هغه شي تکبر ونه کړئ چې الله رب العزت درکړي دي او الله رب العزت متکبران او فخر کوونکي نه خوښوي. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کیدای شي تاسې یو شی بد بولئ او هغه تاسې لره غوره وي او کیدای شي چې تاسو یو شی خوښوئ او هغه تاسې لره بد وي. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. د مصیبتونو پر مهال په تقدیر ایمان زړونه ډاډمنوي، په ځانګړې توګه هله چې انسان پر دې خبره پوره باور وکړي چې الله رب العزت پر بندگانو ډیر مهربانه دی، د دوی لپاره آسانی غواړي او الله حکیم او خبریدونکی دی، په آخرت کې ورته اجر ذخیره کوي، صبر کوونکو ته بې حسابه اجر ورکوي. کله چې انسان په دې فکر وکړي او عمل پرې وکړي نو د مصیبت غم او درد یې په خوشحالي او نیکمرغي بدلیږي، خو هر کس د دې وس نه لري. که غواړئ چې له غمونو او مصیبتونو خلاصۍ ومومئ نو دا څو خبرې واورئ. کله کوم مصیبت سره مخ شئ نو داسې فکر وکړئ چې له بدو بدتر شته. د هغه چا په حال فکر وکړئ چې ستاسو له مصیبت څخه مصیبت لوی او سخت وي. په شته نعمت شکر ادا کړئ او هغه خلکو ته فکر وکړئ چې له دغه نعمت څخه بې برخې دي. هغه زړورتیا ته غاړه مږدئ چې مصیبت ورسره مل وي، ځکه الله فرمایي: فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. نو حقیقت دا دی چې له سختي سره آساني مل وي، بېشکه له سختي سره آساني مل وي. نو چې کومه سختي الله در باندې راوستې دا د الله پریکړه ده، دا د الله فیصله ده. د الله په پریکړه او د الله په فیصله باندې صابره شه ګرانې خورې، پې خوشحاله شه. الله رب العزت به دې په دنیا او په آخرت کې نیکمرغه وګرځوي. همدارنګه په هر څه کې سپیرتوب مه لټوه، بدفالي مه کوه، ځکه بدفالي غمونه رازیږوي.
یو ملګری د بل ملګري پر مزاج او اخلاقو اغیز کوي. که یو ملګری د نرمو اخلاقو خاوند وي، خورا ټنډه او خوشحاله طبع ولري، له ژوند څخه نیکې هیلې لري، نو دغه خویونه یې پر ملګري هم اثر کوي، یعنې هغه هم ترې دغه ښه خویونه راخپلوي. خو که دغه ملګری تریو مخی، بدبخته، زړه تنګی او بدپاله وي، نو د ناوړه مزاج میکروب او جراثیم ملګری هم اغیزمنوي او دغه بد او ناوړه خویونه یې قرار په ملګري کې هم را پیدا کیږي. که څه هم ملګرتیا یوازې په انسانانو پورې تړلې نه ده، بلکې کتاب، تلویزیون، راډیو او داسې نور هم د ملګرتیا وړ دي او پورتنۍ دواړه طبقې په دې شیانو کې هم شته، یعنی ښه او خراب په دې کې هم شته، چې ښه یې ښه او بد یې پر انسان بد اغیز کوي. یعنی که ښه کتاب او ښه خپرونه چا واورېده او ویې لوسته، نو ښه اغیز به پرې کوي، او که چا بده خپرونه او ناوړه کتاب مطالعه کوه، نو طبعا به پرې بد اثر کوي. نو تاسو هم ګرانو خویندو په هر څه کې سپیرتوب مه لټوئ. کوشش وکئ چې ستاسو ملګرتیا د داسې چا سره وشي چې د هغه نه ښه اخلاق، د هغه نه ښه عادات، د هغه نه ښه اعمال، د هغه نه ښه کردار راخپل کړئ. ښه خپرونه واورئ چې یو څه ترې یاد کړئ، ښه کتاب مطالعه کړئ چې یو څه برداشت یې وکړئ، او که خدای مکړه تاسو بدو خپرونو ته مخه کړې وه او بدو مجلو ته او سپیرو مجلو ته مخه کړې وه، د هغو په مطالعه به تاسو نورې هم بدمرغه شئ او لا به د دنیا او د آخرت ژوند تنګ شي. ځکه علما لیکي نیکمرغي ستاسې په مخ کې ده، په علم، نیک عمل او ښو اخلاقو یې وپلټئ، او په منځداري کې نیکمرغي نغښتې ده. مه افراط کوئ او مه تفریط. نور به وارو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته مونږ پښتنو په پښتو ژبه باندې وچیچلو، مونږ پښتنو په پښتو ژبه باندې وچیچلو، ځان به ترې ساتي د لستوڼي له دې ماره یاره، ځان به ترې ساتي د لستوڼي له دې ماره یاره، ځان سره پام کړه د شیطان خبیث لواره یاره. مونږ پښتنو په پښتو ژبه باندې وچیچلو، مونږ پښتنو په پښتو ژبه باندې وچیچلو، ځان به ترې ساتي د لستوڼي له دې ماره یاره، ځان به ترې ساتي د لستوڼي له دې ماره یاره، ځان سره پام کړه د شیطان خبیث لواره یاره. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. که غواړئ خویندو چې نیکمرغي مو په برخه شي، نیکبخته شئ، له کینې، غصې او خفګان څخه ځان وساتئ. عایز قرني په خپل کتاب کې د یو کس واقعه رانقلوي چې تر 30 کلنۍ پورې زه ډېر تندخویه او غصناک وم. تل به له خلکو سره په لانجه وم، له نښتو او لانجو نه به مې خوند اخیسته، ځکه ما خپله نیکمرغي نه پیژنده، نو له نیکمرغي به مې ګټه څه اخیستې وی. خو دا چې اوس زه 80 کلن یم، نو پر دې پوه شوم چې هغه وخت زه څومره نیکمرغه وم، ځکه چې زلمی وم، لاسو پښو او غوږونو او سترګو مې ښه کار کوه، خو بیا مې هم له هغه زلمیتوبه هیڅ ګټه پورته نه کړه. ټوله ځواني خوشې په خوشې رانه تېره شوه او فقط یادونه او افسوس یې راپاتې دي. خو هغه د پښتو متل دی چې وروستی فکر لومړی وي. که زه هغه وخت پوهېدلی، نو ډېر په زړه پورې ژوند به مې کړی وی، او خپل دغه ګلورین ژوند به مې په غصو او خفګانونو نه تریښولی، او د خپل نیکمرغه ژوندانه نورسه غوټۍ به مې نه مړاوې کېدی. خو اوس مې چې د ژوند دغه مړاوې غوټۍ وینم، نو زه ورسره نور هم مړاوی شم.
نو قدرمنو اوریدونکو تاسو باید خپله نیکمرغي محسوسه کړئ او د نیکمرغي په محسوسولو له ژونده خوند واخلئ. کینه پرېږدئ، غصه پرېږدئ، خفګان پرېږدئ، راشئ ورورولي غوره کړئ. نن ورځ په اکثرو کورنیو کې پلار له مور سره غصه، مور خپل بچي سره غصه، بچی د خپل پلار سره غصه، په کورنۍ کې کینه او غیبت او تهمت پروت دی. نو هغوی به د خپل ژوند نه څه خوند واخلي؟ هغه کورنۍ نیکمرغه هم نه ده، هغه بدبخته ده. نه راشئ ګرانو خویندو کینې پرېږدئ. که د چا سره خبرې نه کوئ، په کوم نزاکت باندې تاسو ورسره خفه یاستئ، یو بل ته د محبت لاس ورکړئ چې الله رب العزت درنه راضي شي او الله رب العزت هم په دنیا کې نیکمرغه وګرځوي. او که خدای مکړه ژوند هم په کینې او په حسد او په غیبت کې تېرېده، هلته به بیا تاسو نیکمرغه نه یاستئ. همدارنګه خویندو که غواړئ چې الله رب العزت تاسو ته نیکمرغي درکړي، د خپلې ژبې ساتنه وکړئ. د تاریخ کتابونه لیکي چې د یزید بن معاویه زوی خالد یوه ورځ د عبدالله بن زبیر په اړه لګیا شو. ویل یې چې دا بخیل دی. په دغه ځای کې د عبدالله خور رمره بنت زبیر چې د خالد ښځه وه هغه هم ناسته وه. نو دې سر ښکته که او بیخي یوه خبره یې هم ونه کړه. خالد ورته وویل ولې خبرې نه کوي؟ زما په دې خبرو خوښه شوې او که ځواب را کول نه خوښه وي. هغې ورته وویل دغه یوه خبره هم نشته، بلکې خبره دا ده چې ښځه د سړیو ترمنځ په خبرو کې د ننوتلو لپاره پیدا نه ده. زموږ ستاسې په خبرو کې څه کار نشته. خالد چې د دې ښځې هوښیارتیا ولیده نو ډېر خوښ شو او د سترګو ترمنځ یې ښکل کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښځې او خاوند ترمنځ د رازونو له خورولو څخه سخته منع کړې ده. امام احمد بن حنبل رحمه الله له اسما بنت یزید رضی الله تعالی عنها څخه نقل کوي، وایي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې ناسته وم او نورې ښځې او سړي هم ناست ول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کیدای شي ځینې سړي د خپلو ښځو او ځینې ښځې د خپلو خاوندانو د کورنۍ حالاتو قیسې کوي. نو صحابه کرامو رضی الله عنهم سرونه ښکته کړل او ځواب یې ورنکړ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په الله مې دې قسم وي چې ښځې هم دا کار کوي او سړي هم دا کار کوي. نو بیا یې ویل دا کار مه کوئ، ځکه د دې کار داسې مثال دی لکه چې یو شیطان له بلې شیطان سره په لاره کې میلاو شي او ټول خلک ورته ګوري. ځینې مفسرینو د دغه آیات فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله په تفسیر کې فرمایلی دي چې د دې آیت معنا دا ده چې نیکانې ښځې او نیکمرغه ښځې هغه دي چې د ده او د خاوند ترمنځ د جنسي اړیکو په مهال څه تېرېږي هغه پټ ساتي. نو که زموږ خویندې غواړي چې نیکمرغي ترلاسه کړي، خپله ژبه دې وساتي. په کورنۍ کې دې غم نه جوړوي په خپلې ژبه باندې. په کورنۍ کې دې خپل او د خاوند ترمنځ، د خاوند او پلار ترمنځ، د خاوند او د هغه د مور ترمنځ شخړه او نفاق او جنګ و جګړې دې نه جوړوي. کومه خبرې چې خاوندان کوي هغه دې اصلا ناوري او کې اوري په هغه باندې دې غوږونه پټ کړي او ژبه دې پرې بنده کړي، ځکه د خبرو نه په کورنۍ کې نفاق او بدبختي پیدا کیږي. همدارنګه په پای کې به دا درته ووایم خویندو که تاسو له اندېښنو او مصیبتونو سره مخ شئ نو خپله اندېښنې او مصیبتونه په مانځه باندې ختمې کړئ. پخوانۍ مسلمانې ښځې پر دې پوهېدلې وې چې لمونځ د الله او بنده ترمنځ د ملاقات وسیله ده او پر دې هم پوه وې چې په لمانځه کې خشوع کوونکي پوره کامیابي دي، لکه چې الله فرمایي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بېشکه هغه مؤمنان کامیاب شول چې په خپلو لمنځونو کې خشوع کوي، عاجزي کوي. نو هغوی به د شپې په ډېرې عاجزي او خشوع ودرېدې، ځکه هغوی ته قدر او ارزښت معلوم و چې دا د آخرت لپاره غوره توښه ده او خلکو ته د دعوت رسولو لپاره تر ټولو ښه لامل لمونځ دی، ځکه لمونځ کوونکي ته داسې یو قوت وربخي چې په هغې سره د سختیو مقابله کولی شي. او دغه مسلمانې ښځې پر دې هم پوهېدې چې د شپې په عبادت سره انسان الله ته ډېر نږدې کیږي، ځکه الله تعالی د دعوت کوونکو سردار محمد رسول الله ته فرمایلی دي ومن اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. د شپې تهجد کوه، دا به ستا لپاره زیاتی عبادت وي، نږدې ده چې الله دې ستایل شوي ځای ته ورسوي.
چې هغه جنت دی. او الله تعالی د تهجد کوونکو په ستاینه کې فرمایلي کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، دوی به په شپو کې ډېر لږ خوب کاوه. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل جومات ته ننوت، نو د جومات دوو ستنو ترمنځ یې یوه تړل شوې رسۍ ولیده. ویې فرمیل دا رسۍ دلته څه کوي؟ صحابه کرامو ورته ویل دا خو د زینب رسۍ ده چې کله په عبادت کولو ستړی شي نو په دې رسۍ پورې ځان ځوړندوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل دا پرانیزئ تر څو چې څوک دمه وي لمونځ دې کوي او کله چې ستړی شي نو ویده دې شي. مؤمنانو ښځو به په خپلو ځانونو د الله تعالی د رضا حاصلولو لپاره سخته راوسته، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته امر کړی چې پر ځان تر خپلې وسې تکلیف راولئ او غوره عبادت هماغه دی چې تل وي که څه هم لږ وي. خو د اوسنۍ پیړۍ ښځو خپل ټول وختونه شپه او ورځ په دنیوي چارو بوخت کړي دي، ان تر دې چې په شپه کې شیطان 2 رکعته لمانځه ته هم نه پرېږدي. تر ټولو غوره کارونه منځیني دي او زیاتی کوونکی هلاک دی. دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 ځله تکرار کړې ده. نو ګرانو خویندو که تاسو غواړئ چې نیکبخته شئ، راشئ د خپل مصیبت او کړاو په مانځه باندې ختم کړئ، د الله رب العزت نه اجر وغواړئ، هر وخت ځان عبادت باندې عادت کړئ، د الله رب العزت حضور ته درېږئ، الله رب العزت نه بخښنه غواړئ. هیله ده چې الله رب العزت سعادت د دنیا او د آخرت ستاسو په برخه کړي. موږ او تاسو د ګناهونو بدې اغیزې په تیره خپرونه کې واورېدلې. نو راځئ چې له ګناهونو سره مقابله وکړو، د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو پابند شو، ځان واقعي مسلمانان جوړ کړو. څرنګه کولی شو له ګناهونو سره مقابله وکړو؟ زه تاسو ته وایم چې تاسو په ټینګ هوډ سره تصمیم ونیسئ چې ګناه پرېږدو. د ګناهونو د پرېښودلو لپاره ډیره غوره لاره له نیکانو دیندارو کسانو او مؤمنانو سره ناسته او ولاړه ده. تل د هغو کارونو د کولو په لټه کې اوسه چې د اسلام او مسلمانانو په ګټه وي، هغه مهال به د ګناه د کولو لپاره فرصت ونه لري. څرنګه ګناه وکړي؟ حال دا چې ته عبادت او د مسلمانانو د مهمو چارو په ترسره کولو کې بوخت یې. دغه 2 طریقې یعنې له نیکانو انسانانو سره ناسته او ولاړه او د نیکو عملونو ترسره کول له ګناهونو سره د مقابلې لپاره غوره وسیله ده. کوشش وکړه چې ځان لپاره هغه ملګري پیدا کړي چې هغوی ګناهګار نه وي، د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند وي. ته به هم ګناه پرېږدې، د هغه نه به متاثره شي. همدارنګه تل لپاره دا کوشش کوه چې د هغو کارونو د کولو په لټه کې اوسئ چې د اسلام او مسلمانانو لپاره ګټور وي، او په دې باندې پوه شئ تر کله چې موږ د ګناهونو په کولو کې بوخت یو، هیڅکله به زموږ اسلامي ټولنه د پرمختګ او لوړتیا په لور ګام پورته نه کړي، بلکې اسلامي ټولنه به هله پرمختګ وکړي چې موږ او تاسو په خپله ګناهونه پرېږدو او په دې کوشش کې اوسو چې نورو ته امر بالمعروف وکړو او هغوی د منکراتو او د بدو عملونو نه راوګرځوو. ستا کار او نظر نړۍ بدلولی شي، ستا کار او نظر ټولنه بدلولی شي، ستا کار او نظر د ستا د کورنۍ غړي بدلولی شي. په دې باندې پوه شئ درنو اوریدونکو چې ژمنتیا او رغېدنه قواعد او قوانین لري چې باید پر هغو عمل وکړو او هیڅکله باید فکر ونه کړو چې ژمنه او مسئولیت په میړانه، نرتوب یا بېحده زړورتیا کې پروت دی، بلکې ژمنتیا او رغېدنه دا ده چې په حکمت او عقل سره په کارونو کې بدلون رامنځته کړي، له بدي څخه د نیکي او غوروالي په لورې بدلون او له هغه ځای څخه د لا غورو په لورې. الله رب العزت په صورت نحل کې 125 آیت کې فرمایي ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. د خپل رب لارې ته په حکمت او نیک نصیحت سره بلنه وکړه. خپله هم د الله د اوامرو پابند شه، د الله د احکامو پابند شه، خو ډیر په حکمت او نیک نصیحت سره نور خلک هم د الله دین ته راوبله. لکه څنګه چې تا ګناه پرېږدي او نیک انسان درنه جوړ شوی، همدارنګه نور کسان د الله دین ته په حکمت او نیک نصیحت سره راوبله چې هغوی هم ګناه پرېږدي او د الله د دین او د اوامرو پابند شي. رغېدل په حکمت او عقل سره ترسره کیږي.
زموږ په کورنۍ کې، زموږ په ټولنه کې، حتی په نړۍ کې بدلون په حکمت او عقل سره منځته راځي، نه له منطق او مهرباني څخه په لرې طریقو سره. بیا هم الله رب العزت فرمایي وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. الله فرمایي له هغوی سره په هغه طریقه چې غوره ده مجادله وکړه، ځکه چې ستا پروردګار په دې پوه دی چې څوک د هغه له لارې څخه بېلارې شوی او هغه هم په لارموندونکو باندې پوه دی. الله هغه کسان هم پیژني چې د الله رب العزت د دین نه لرې شوي، او هغه کسان هم پیژني چې هغه د الله د دین او د الله د اوامرو پابند دي. خو ته څه کوه؟ وجادلهم بالتي هي احسن، ته له هغوی سره په هغه طریقه چې غوره ده مجادله کوه او د الله دین ته یې رابله. هو درنو اوریدونکو، د کمې طریقې په وسیله چې موږ غواړو نور اصلاح ته راوبلو ډیره مهمه ده او باید هغې ته پوره پاملرنه ولرو. موږ غواړو چې بدلون راولو، ژمن او رغونکي واوسو، ځکه چې په هره ګوښه کې ستونزو او بدمرغیو زموږ ټولنه نیولې ده. که د ټولنې ټول کسان په دغه کار کې ګډون ونه کړي او که تاسو د خپلو بچیانو په ساتنې سره په دې لاره کې د ټولنې مرستې ته ونه دانګئ، څرنګه غواړئ چې هغوی دغسې بدلون ته راوبلئ؟ په همدې خاطر موږ غواړو هغه منفي پالنه توجیه چې خلک وایي زه په داسې ځای کې نه یم چې وکړی شم نړۍ بدله کړم، دا منفي پالنه پرېږدو او ووایو هو زموږ په هڅې سره په نړۍ کې خامخا بدلون راتلی شي، زموږ په ټولنه کې خامخا بدلون راتلی شي او زموږ په کورنۍ کې خامخا بدلون راتلی شي. باور وکړئ چې زیات کسان به د حالت په بدلون کې اغیزمن وي، په ځانګړي ډول هغه ځوانان چې سپېڅلې لاره یې نیولې ده څو وکړی شي د عفت او ځان ساتنې معراج ته ورسیږي. هیڅکله ځنډ مه کوئ، د ژمنې او رغون اوج ته د رسېدو لپاره غوره او سیخه لار د الهي دین او شریعت لاره ده. هغه څه چې په خپل وجود کې لرئ د هغو د بدلون هڅه وکړئ څو الله ټول مصیبتونه او غمونه له تاسو څخه لرې کړي. د ټولنې لټون او رغون ستاسو په هڅو او کار پورې تړاو لري. کله چې تاسو په خپل ژوند کې بدلون رامنځته که، ستاسو ژوند به له عزت او سرلوړي څخه ډک شي او له هوا او هوس څخه به لرې یاستئ. الله رب العزت په سورة انفال کې 25 آیت کې فرمایي واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. الله فرمایي له هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغیزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسې کې چا ګناه کړی وي او وپوهیږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. دغه فتنه او عذاب چې قرآن هغه بیانوي د کومو کسانو لپاره دی؟ د هغو لپاره چې د شهوتونو په پیروي او د الهي امرونو په مخالفت سره په خپل نفس ستم او ظلم کړی دی. نو درنو اوریدونکو، آیا د دې وخت را رسېدلی نه دی څه چې په خپل وجود کې لرو هغه بدل کړو؟ زه نه پوهیږم چې څه شی د دغه بدلون د رامنځته کېدو خنډ ګرځي. آیا موږ هر یو د ځان او د خپلې اسلامي ټولنې د نیکمرغۍ په لټه کې نه یو؟ البته چې همداسې ده. نو که دغه دین زموږ د دنیا او آخرت د نیکمرغۍ ضامن دی نو نور د څه شي په تمه یو؟ په الله رب العزت قسم، زه د هغو زړونو د ټکان غږ اورم چې د بدلون د رامنځته کېدو په امید دي، مګر هغوی ډاډینې ته اړتیا لري. هغوی د هغو کسانو په تمه دي چې د هغوی لاسونه ونیسي او د اصلاح او بدلون په لاره یې لارښوونه کړي. راځئ څو د دغه کار په ترسره کولو کې له یو بل سره مرسته وکړو چې امکان لري په دې سره زموږ ژوند له خوښیو آرامیو څخه ډک شي او د جنګونو او ورانیو له منګلو څخه خلاص شو. خپل هم نیک عمل وکړه. د الله رب العزت نور بندگان هم د الله رب العزت دین ته راوبله. په دې باندې به الله رب العزت تا ته اجرم درکړي او الله به د مصیبتونو او د کړاوونو نه دې خلاص کړي. ستا په کور، ستا په ټولنه او په نړۍ کې به بدلون رامنځته شي. تاسو چې د الله دین ته په دې سخت حالت کې خلک رابلئ، ستاسو د هر یو ثواب د محمد رسول الله د 50 کسو ملګرو له ثواب سره برابر دی. د مسلم حدیث دی، د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو زیات شمېر ملګرو سره یو ځای هدیرې ته ننوت.
او وی فرمایل ای د مؤمنانو د سیمې اوسیدونکو پر تاسو د سلام وي او کله چې الله اراده کړې وي موږ هم له تاسو سره یو ځای کیږو مګر هیلهمن یم چې خپل ورونه په دې دنیا کې ووینو. صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم ویل ای د الله رسوله آیا موږ ستا ورونه نه یو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه بلکې تاسو زما ملګري یی او زموږ ورونه هغه کسان دي چې تر اوسه نړۍ ته راغلي نه دي او له تاسو څخه وروسته راځي. په بل روایت کې راغلی دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل له تاسو څخه وروسته به د صبر زمانه را ورسیږي او په هغه مهال کې حوصلهناک کس د دین په ساتنه کې د هغه چا په څیر دی چې سره سکروټه په خپل لاس کې وساتي. په هغه زمانه کې د هغه چا ثواب چې په دینی امرونو عمل وکړي د 50 کسو د ثواب په څیر دی. هغه زمانه اوس دی. د اسلام مقدس دین سور اور ګرځېدلی دی. څوک به په لاس کې واخلي او څوک به پرې عمل وکړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه صحابه و کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله زموږ د 50 کسانو د ثواب په څیر یا د هغوی د 50 کسانو ثواب په څیر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ستاسو د 50 کسانو د ثواب په څیر. ای الله دغه خبره څومره درنه او له خوند څخه ډکه ده. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د 50 کسو اصحابو ثواب. آیا موږ کولی شو د دغسې کسانو په ډله کې اوسو؟ آیا اوس هم وایې د بدلون رامنځته کول په یوازې توګه زما مسؤلیت نه دی؟ راځئ چې ځان غوښتنه له منځه لرې کړو. راځئ څو خپلو شاوخوا واقعیتونو ته په زړور نظر وګورو. راځئ چې د اسلامي امت مسائلو ته پاملرنه وکړو او کوم شیان چې زموږ د لمنځه تګ او سپکاوي سبب شوي تر څیړلې لاندې ونیسو او له خپلې مخې څخه یې لرې کړو. الله رب العزت چې د امت محمدي صلی الله علیه وسلم ستاینه کوي. الله رب العزت چې امت محمدي صلی الله علیه وسلم ته د 50 صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ثواب ورکوي هغه د دې لپاره چې هغوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر په سختو شرایطو کې او په بدو حالتونو کې کوي. نن د اسلام مقدس دین سور اور ګرځېدلی سره سکروټه ده. د صبر وخت دی، د امتحان وخت دی. راځئ په خپله هم ګناهونه پرېږدئ. اول د خپلې کورنۍ نه شروع کړئ، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړئ. خپلې کورنۍ کې بدلون راولئ. د خپلو اولادونو اخلاق، د خپلو اولادونو اعمال او د خپلو اولادونو په جامه او لباسونو کې بدلون راولئ او وروسته د هغه نه اقدام وکړئ ټولنې ته. هلته امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړئ. انشاءالله ستاسو په دې هڅه باندې به الله رب العزت په ټوله نړۍ کې بدلون راولي. نو ځکه الله رب العزت د امت محمدي ستاینه کوي چې هغه په سختو حالتونو کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله جل وعلا شانه دې موږ په هغه لار باندې روان کړي چې زموږ رب زموږ نه پرې راضي کیږي. او الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې په خپله د الله د اوامرو او د احکامو مطابق عمل وکړو او د الله دین طرف ته نور خلک را وبلو تر څو زموږ په کورنۍ او په ټولنه او په نړۍ کې بدلون راشي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. لبیک لبیک وایم یوتانا ای د کونینو معتبر هاشم زمون پیشوا خیر الانام دوست د فاطمه اکبر هاشم لبیک لبیک وایم یوتانا ای د کونینو معتبر هاشم زمون پیشوا خیر الانام دوست د فاطمه اکبر هاشم در محبوبا منور خدای در کړی لوی شان در محبوبا منور خدای در کړی لوی شان. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي.
کله چې بدکاره انسان پر نیکانو باندې واکمن شي له منځه تګ او رکاوی بې حتمي دی او بدکاره انسان په نیکانو باندې هله مسلط کیږي چې په اسلامي ټولنه کې ګناه په څرګنده توګه ترسره شي. امام مسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقلوي. هغه فرمایي چې ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها وویل پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمیل ای د الله رسوله آیا موږ د ګناه له امله هلاکیږو تباه کیږو؟ حال دا چې نیکان زموږ په منځ کې اوسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هو هغه مهال چې ګناه او ناروا زیاته شي په دې وخت کې به الله تاسو هلاکوي اگر که نیکان خلک د ستاسو په منځ کې هم وي ځکه چې د الله رب العزت عذاب بې عام دی یوازې هغو کسانو ته نه ورسیږي چې هغو ظلم کړی چې د الله عذاب راغی ټول بیا نیسي. په بل روایت کې راغلی دی چې الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام ته امر وکړه چې دغه کار په ځمکه کې په ډوبېدو سره ورک کړه یعنې په ځمکه کې ننباسه. حضرت جبرائیل علیه السلام الله ته عرض وکړه ای الله ستا فلانی بنده چې تل تا ته په رکوع او سجده کې دی په هغه ښار کې ژوند کوي زه څنګه دا کار په ځمکه کې ډوب کړم او په ځمکه یې ننباسم؟ الله جل وعلا شانه وفرمیل ای جبرائیله له هماغه څخه یې پیل کړه یعنی اول هغه کس په ځمکه باندې ننباسه چې هغه ما ته سر په سجده او په رکوع دی. جبرائیل علیه السلام د الله نه پوښتنه کوي ای پروردګاره ولې؟ الله رب العزت وفرمیل هغه یوه ورځ هم زما لپاره خپله څیره د ګناهګارانو له امله تروه کړه یعنې زما لپاره یو ځل د ګناهګارانو له کړنو څخه خفه نه شو. په دې باندې پوه شئ که تاسو په یوې کورنۍ کې ژوند کوئ چې ستاسو په کورنۍ کې یو ګناهګار انسان دی هغه ته نیکه لار نه ورښیئ او د هغه د بدو عملونو نه تاسو مانع نه ګرځئ او په هغه باندې نه خفه کیږئ د الله رب العزت عذاب چې راشي اول به تاسې نیسي. یو عالم چې په یو کلي کې ژوند کوي په یو جماعت کې خطیب او امام دی خپله نیک عملونه کوي خو په خپلو مقتدیانو او په خپل کلي او کلیوالو کې بد عمله او مفسدین ویني د هغو مانع نه ګرځي حتی د هغو کرکه د ده په زړه کې پرته نه ده د الله عذاب چې راځي اول به دا نیسي. نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر اوچته مرتبه لري. ګورئ درنو اوریدونکو په هغه کلي کې د الله رب العزت داسې یو بنده دی چې تل د الله د اوامرو د احکامو پابند دی اما نور خلک هلته مفسدین او ګناهګاران دي خو دا د مفسدینو او ګناهګارانو مانع نه ګرځي او د هغوی د ګناه له امله د ده زړه نه خفه کیږي الله رب العزت عذاب اول په ده باندې راولي ځکه د الله عذاب عام دی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. نو د دې لپاره درنو اوریدونکو چې موږ تل ژمن او رغونکي اوسو باید یووالی د اسلامي ټولنې اصلي شعار او هدف وګڼو. نه ځانځاني او بیلتون ژمنتیا او رغون دا نه دی چې ټول عمر په مسجدونو کې معتکف پاتې شو او ووایو بدلون راوستل زموږ له مسؤلیت څخه بهر دی. لکه ځینې خلک اوس وایي چې دا زما کار نه دی دا د ملا کار دی. زه له تاسو درنو اوریدونکو څخه غواړم چې په خپل دین باندې په سمه توګه پوه شو محدوده موده معتکف اوسو او بیا د نړۍ ګوټ ګوټ ته سفر وکړو په حکمت او نیکې موعظې سره نور د الله د دین خواته راوبلو خلک د بدیو پرېښودو ته دعوت کړو هغوی شهادت او د الله په لاره کې د ځان او مال قربانولو ته راوبلئ ټول اسلامي امت د مقام لوړېدو ته راوبلئ څو د اسلام پخوانی عزت او درناوی بیرته ترلاسه کړو. د امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خبره په یاد ساتئ چې هغه به ویل هره ودانه سیمه به زر تر زره ورانه شي. ټولو صحابه و کرامو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل ای امیر المؤمنین کله او څنګه؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفرمیل هغه مهال چې د هغې سیمې بدکاره کسان د هغې سیمې پر نیکانو باندې برتري پیدا کړي او واکمن شي. نن ورځ ګورئ زموږ ټولنه چې ډېر فاسق دی او ډېر مفسد دی هغه مشر دی. همدارنګه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي
کله چې ګناه په پټه توګه ترسره شي یوازې د هغه ترسره کوونکي ته زیان رسیږي، مګر که په ښکاره توګه ګناه ترسره شي او خلک د هغې د لمنځه وړلو لپاره کوم کار ترسره نه کړي، ټول خلک له هغه څخه زیان ویني. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث هم دی چې ما په تیرو خپرونو کې تاسو ته ویلی و: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مزت في أسلافهم. په کومه قوم کې چې ګناه په ښکاره توګه باندې ترسره شي او دا خلک د هغو مانع نشي، نو هغه ټول قوم به الله رب العزت په طاعون او په داسې دردونو مصیبتونو باندې گرفتار کړي چې د هغوی په پلرونو او د هغوی په نیکونو کې به دې سابقه نه درلوده. تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې خبرې ته وګورئ. رسول الله فرمایي: قسم په هغه ذات چې زما سا د هغه په لاس کې ده، یا به په نیکیو امر او له بدیو څخه د منې کار ترسره کوئ، یا به الله رب العزت ډیر زر په تاسو داسې آفت نازل کړي که د هغه د لرې کولو لپاره دعا وکړئ، ستاسو هغه دعا به هم قبوله نشي. یعنې که تاسې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ، الله رب العزت به تاسو د آفتونو او د مصیبتونو نه وساتي. خو که تاسې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښوده، الله به داسې آفتونه بیا در باندې راولي چې څومره دعاګانې کوئ الله به بیا غفتونه هم نه لرې کوي. ای الله، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره څومره ډارونکې او ټکان ورکوونکې ده. موږ د دغه واقعیت په سوري کې ژوند کوو. آیا نن ورځ د الله رب العزت په وړاندې دغسې حالت نه لرو؟ هو، کله چې دعا کوو او د هغې قبلېدنه نه وینو، نو وایو الله زموږ دعاګانې نه قبلوي، نو غوره دا ده چې دعا ونه کړو. څومره افسوسناکه حالت دی او څومره بې صبره یو. موږ پرته له توبې د الله عز وجل لورې ته له ورګرځېدو پر مصیبتونو د صبر او په یقین او ډاډ سره له دعا پرته بله هیڅ لار نه لرو. شاید چې الله رب العزت زموږ دعاګانې قبولې کړي او موږ له ستونزو او مصیبتونو څخه خلاص کړي. نو درنو اوریدونکو، اسلام انسانان یووالي او یوځایښت ته رابلي، نه ځانځاني او بیلتون ته. راځئ څو دغه نیکمرغه غږ ته لبیک ووایو او د هغه په حکمونو او امرونو باندې عمل وکړو او ګناه پرېږدو. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.